مریضان تاسو لرازي هغه مریضانو کې تاسو څه غنئ چې زموږ خلکو ته سایکیاټري مسلې چې دی هغه څونه دي؟ بالکل ډېر یو خطه پوسټ اوسو کو په دغه حواله سره کوم جرنل د ورلد وګورو نوې سټډیز او ریسرچ وایي چې صرف ډیپریشن او انزایټي چې د 60 to 70% خلکو ته د ورلد وایډ بیا کوم وګورو راځو پاکستان نو پاکستان کې یوازې د څومره چې سایکیاټریک النسز دي ذهني بیماری دي د صرف د یو وجه نه مختلف ته دي کې جینیټکس انوال لري کې نیوروکیمیکلز انوال لري کې سایکولوژیکل او سوشل فیکټرز انوال لري دا ټول خبرې چې یو د شنو دي نه یو بیماری جوړیږي خو زموږ په پاکستان کې خو معاشي مسلې خلکو ته ډېر دي نور ایشوز ډېر دي زموږ په علاقه سواد کومنګ ګورو دهشتګردي دا سيزونه تیر شوي دي داغه د وجه نه ډېر ایشوز دي زموږ ډېر زیات نه په پاکستان کې د ناروغۍ د بیماریانو ډېرې زیاتې سیوا دي خلکو ته پراپر اویرنس نشته سایکیاټریک ډاکټران کوم چې سایکیاټریست دي هغه دومره ډېر شته نه دغه د وجه نه زیات تر مریضان داسې مس منیج کیږي یو ځای بل ځای نو دا مریضان ډېر زیات سیوا دي او کومنګ وګورو په دغه حواله سره زموږ سواد نه ملاکن ډیویژن کې پورا داسې فیسیلیټي د سایکیاټریک هاسپټل په حواله سره نشته. ډاکټر صاحب بل راته دا ووایي چې د دې نفسیاتي کم مریضان چې یا دماغي کم مریضان چې د دې بیماری سره دوی ته نورې داسې بیماری لګېدای شي که نه صرف دغه بیماری او د دې ټریټمنټ کول غواړي؟ د ذهني بیماری سره بالکل داسې دا ذهني بیماری لکه زه ستاسو سټرس ویم یو سړي ته سټرس ټینشن دی نو د دې سره د شوګر لیول ډېریږي د دې سره د درد زړه چې کوم بیماریان دي دا غیر دا یو ریسک فیکټر دی هغه سیوا کیږي دته د بلډ پريشر ډېریږي دته نور داسې کم بدني بیماریان چې دي هغه کې هم سیواواله او تیزواله راځي د چاته چې ذهني دماغي بیماریان هغه به همیشه د دې خبرې نه پریاد کوي چې زما معده ټیک نه ده زما معده ګیس کوي دا هم چې سټرس ته ډېری دې ته موږ برین ګټ ایکسیز وایو چې ستا دماغو کې مسلې ستا به ګټ ستا به د کوم چې ډایجسټیو سیستم دی هغه باندې به اثر بل ډاکټر صاحب مریضانو په حواله باندې موږ اورو داسې چې تاسو چې ډاکټران صاحبان چې دي د دې ذهني مریضانو لپاره میډیسن چې دي د هغه استعمال کم کوي او نور چې دا کوم علاج معالجه ده هغه په هغه باندې زیات فوکس کوي په دې حواله باندې ډېر خطه پوس موکو په دغه حواله به زه دا وایم چې کم چې دوه قسمه منګه یا درې قسمه علاج د نفسیاتي بیماریانو کو یو د دوايانو په ذریعہ دویم چې تاسو وی مطلب سایکوتراپي د خبرو په ذریعہ او دریم څه داسې نوې ریسرچ راځي چې کې موږ مطلب مختلف کیټامین تھراپي بیا یو داسې ماشيني علاج کوم چې ته موږ ای سی ټي علاج وایو فزیکل ټریټمنټس دا غین علاوه نورم داسې ښه علاجونه شته او کوم چې د خبرو علاج نه پای کې اصل کې مسله داسې چې کوم د خبرو په باندې علاج کیږي یو هغه ټایم لګ ډیری بل زمونږ خلک چې هغه ته دومره صبر نشي کولای هغه سره امپروومنت راځي خو هغه ټایم ډیر لري ډیوریشن ډیر او هغه لګي ایکسپنسیو دی هغه ایکسپنسز هر سره نشي افورد کولای لکه زه تاسو په مثال درکم سی بی ټی دا کوم ته چې کاګنیټیو بیهیویرل تھراپي وایي نو دا خو یو ایویډنس بیس خبره ده چې داغه سره ریسپانس یا په ډیپریشن انزایټي یا سایکوسس کې داغه ډیر خرور لري خو داغه به پراپر 3 منث ټریټمنټ کې 12 سیشنز دي هر سیشن بستا 45 to 1 اور او بلغه کم خ ډاکټر سایکیاټریست چې کوي نو داغه فیس 5000 نه 15000 20000 پر یو سیشن لري هغه خلک هغه شانتي افورډیبিলিټي مسلې نو ځکه هغه شانتي لګ پای کې هارډلز دي